کونړ باندې د پاکستان توغندیز بریدونو د رحمت الله نبیل او بهرنیو چارو وزارت خبرګونونه. سلامونه لیدونکو، ویډیو تر پایه وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د ملي امنیت پخوانی رئیس او تیرو ولسمشریزو ټاکنو ته نومان رحمت الله نبیل پر کونړ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ د تیرې ورځې برید ته غبرګون ښودلی دی. نوموړي پر ټویټر لیکلي دي د افغانستان سیاسي رهبران دي د موقف او څوکیو په ویش بوخت وي. ولس د قوم او ژبې په نامه یو بل ترټي او وږي او محتاجه دي ګرځي. ګاونډیان مو یا په اور کې سوځوي، یا مو په بمونو الوزوي، او یا مو هم خاوره لاندې کوي. خو چې د لا په شا په خبره شي، بیا نو په 15,000 کلن تاریخ شخوند وهو. نبیل زیاته کړې چې د افغانستان او امریکا تړون له مخې دا د امریکا مسؤلیت جوړیږي چې د پاکستان د داسې بې شرمانه بریدونو ځواب ووایي، خو امریکا هیڅکله دا کار نه کړي او نه به یې وکړي. تیره ورځ د کونړ ولایتي ادارې وویل چې پاکستاني ځواکونو د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو ډزې کړي دي او همدا ډول یې پر مرورې ولسوالۍ د توپونو ډزې کړي دي چې 6 ولسي وګړي وژل شوي او 9 ټپیان دي. نبیل لیکلي چې ګاونډیان مو یا وژني، یا مو په اور کې سوځوي، او یا مو هم پر خاورې تیری کوي چې افغان حکومت یې باید پر وړاندې څرګند ځواب ووایي. بلخوا د هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم پاکستان ته اخطار ورکړی او ویلي دي چې پر افغان خاوره د تاسیساتو جوړولو او توغندیز بریدونو مخنیوی دې وکړي، کنې افغانان د خپل هیواد د دفاع توان لري. ګرانو کتونکو، تاسو د رحمت الله نبیل دغه څرګندونې څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو نظریات په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.